درنو دوستانو کبو ګورو په بازارونو کې نن سبا یو ډیر لوی بیماری پیدا شوې ده چې هغه ده چې نن سبا سړی د خپل کور نه خزه سودا د پاره لیږي او خپل سړی په کورونو کې ناسي چې بیا داسې واقعیت مخې ته راځي. داسې یو ویډیو چې په سوشل میډیا باندې راغلی ده چې یو ویډیو نه ده بلکې 15 ویډیوګانې دي چې په دغه ویډیوګانو کې دوه جنکۍ ښکاري چې هغوی د یو دکاندار سره چې د یو کباړي دکان دی ښکاري داسې چې په دغه دکان کې د کباړ یعنی د بنینونو یا دغه سي نور سامان خرڅيږي او دغه جنکۍ ورننوتې دي دغه دکاندار نه سودا اخلي خو دغه دکاندار سره په ډیره مینه او په خپل خوخه باندې غلط او ناروا کار کوي. دوی ولی دغه غلط ناروا کار ته مجبور شوي دي. نن تاسو سره دغه ویډیوګانې په فل ایچ ډي کې شریکونو تاسو به وګورئ چې دا جنکۍ ولی دومره مجبور شوي چې دوی دغه سي غلط او ناروا کارونه وکړل. درنو دوستانو دا واقعیا چې په پیښور کې شوې ده د پیښور په یو داسې علاقه کې چې هلته د افغانانو تعداد زیات ځکه چې دا سړی هم افغاني دی او د جنکۍ هم افغاني دي. اگر کډیر ملګری به په ځان باندې بد غني خو د بد غنلو خبره نه ده ځکه چې په ویډیو کې هر څه واضح ښکاري چې دا د کوم ځای جنکۍ دي او دغه دکاندار سره غلط ناروا او خراب کارونه کړی دي چې دغه دکاندار هم د خپل هوس او د خپل شهوت سړولو لپاره دوی سره ټول هغه کارونه کړی دي چې هغه نو کول پکار چې یو مسلمان او یو پښتوني وکړي. خو بیا هم چې د کړی دي نو بیا دغه ویډیوګانې هم ځان سره ریکارډ کړی دي او ویل کېږي چې دا ویډیوګانې ځکه ځان سره ساتلي چې د فکر کولو په دې طریقه باندې د جنکۍ بلیک میل کی چې بیا د تراشي او بیا دا ورسره دغه سي غلط او ناروا کار وکړي. خو دا ذلیل انسان چې خدای پاک شرمولو او دا ویډیوګانې اوس ټولو خلکو کتلې نو اوس به د پاره د سزا غوښتنه کوو که دا هر ځای کې وي په کار ده چې دته د قانون تحت سزا ورکړل شي چې بیا بل یو انسان د داسې کار کولو جرأت هم ونه کړي ځکه چې دا یو ډیر لوی جرم دی چې په دې طریقه باندې د تور سری او پردې خزي دوګه کولې.